نجیب الله شینواری سپیکس نه د پاکستان خلاف د افغانستان د ریشت کسیزه لوبډله اعلان شوه. دینه نور غټ سیریز زموږ د پاره نه چې د پاکستان او افغانستان لوبي دا یو قسم ته د کرکټ رایبري ده چې څنګه هندوستان او پاکستان همداسې زموږ هم پاکستان سره یو د کرکټ رایبري ده. دا دشمنی نه ده، دا کرکټ دی او د کرکټ مقابله په میدان کې کیږي. دا به ته په ډزو نه ګټې، دا به ته په نور کانزلو منزلو نه ګټې، دا به ته په ښه استعداد، په ښه کوالټي مضبوط ټیم، ځوانان، هغه کسان چې زړه د خلاصه یو انرژي او جذبې سره د خپل وطن دپاره لوبه کوي. زموږ پلیران ماشاءالله استعداد لري. کپټن مراشد خان داسې دی لکه هغه ګوګ برو چې ورته عثمان غازی غوندې هغسې کس دی، مګر عثمان غازی سره بوران الپو، ګوګ تو ورسره، چرګوتای و، ګنجا بی و او نور خلک ورسره و. مطلب تکړه تکړه کسان ورسره و. داسې نه و لکه حضرت زازی او افسر زازی او نیب او شرف الدین اشرف او بل او نه، دا خلک نه. ځکه دا خلک چې هر میدان ته واچي بیا به اخیری انجام چې دی هغه خني، او موږ هغه انجام نه غواړو. موږ غواړو چې سی مقابله وکړو. پاکستان سره مقابله صرف د پاکستان سره مقابله نه، ټولې دنیا ورته ګوري. او د افغانستان کرکټ چې زه ورته چې نیکست لیول ته باید لاړ شي، هغه همداسې چې موږ کله پاکستان په سیریز کې بیټ کو. په دوبۍ کې شارجه میدان کې، شارجه کې ماشاءالله افغانان ښه ډېر دي، پښتانه ډېر دي. دواړو ټیم دپاره به سپورټ مکمل زیاتي. بیا درته یم کرکټ ته دې ځل ته خو دوی داسې بندوبست کړی چې یو طرف ته به پاکستاني، بل طرف ته به افغاناني. دا د دوی فیصله ده. ولې جنګونه کوئ؟ ستاسې دپاره هم ښه نه ده، کرکټ دپاره هم ښه نه ده، لوبغاړو دپاره هم ښه نه ده. زموږ او پاکستان ترمنځ باید ډېرې زیاتې لوبې وشي، مګر که نفرتي، که جنګي، که لانجي، نو بیا به همداسې کیږي لکه د پاکستان او هندوستان چې نه کیږي، زموږ به هم نه کیږي. او موږ دا نه غواړو. موږ کرکټ کې مقابله غواړو. راځو د ریشت کسیزه سکواډ ته. راشد خان صاحب کیپټن، رحمان الله ګربز، نجیب زادران، مجیب زادران، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل حق فاروقی، ابراهیم زادران، عثمان غنی، شاهد الله کمال، محمد نبی، کریم جنت، گلبدین نیب، افسر زازی، حضرت زازی، شرف الدین اشرف، نور احمد، ظاهر خان، فرید ملک، صدیق اتل، ننګیالی خروټی، نجات مسعود، بلال سمی. دا دریش کسان چې دي دغه اعلان شوي دغه ده تمریناتي کیمپ دپاره دوی تر اوسه پورې دي نه، او بیا 15 کسان اعلانوي. هیله دا د کرکټ بورډ نه چې د ولس د خوښې سکواډ اعلان کړي. تاسو ته معلومات دی چې دا سیریز ولس دپاره ډېر غټ سیریز دی. دا عام سیریز نه دی. زموږ خلک نه غواړي چې دا میچ یو دا سیریز هم بایلي، خو زموږ ټارګیټ باید کم از کم 1 at a time وي چې یو گیم کې پاکستان بیټ کو. همدغسې سره که سیریز ټای سي، دریم گیم کې باید مقابله وشي. مګر مقابلې دپاره ستاسې بې اساسي په ځای احساس پکار دی. ستاسې دې ځل ته په ولس باندې رحم پکار دی. خلک خبرې ملکزي صاحب سي وکړي چې دا ملکزی دی او دغه دی. زه خو هغه دومره نه پېژنم، مګر ملکزی نه دغه سړی دی. دا چې پټ د شی دا ګوره د نصیب دغه د انس په دغه باندې راغلی. ګوره دا په خپله خوښه حضرت زازی ورچوي، دا په خپله خوښه دا د افسر زازی ورچوي، او شرف الدین اشرف دغه میرویس اشرف. دغه درې کسان د دوی د طرفه دي. باقی گلبدین نیب بم دننه څوک دغه لري، او شاید همدا میرویس اشرف صاحب یا دا خلک نور دغسې کسان دوی غواړي چې په دې سکواډ کې وي، او بیا هم دا سکواډ بیا 11 کې په کپتان باندې پریشر اچول کیږي. دغه سړی یې وایي د حمید شینواري نوم ماخله، او حمید شینواری چې دی شینواری دی، نور زموږ څه تره زوی نه دی، دغه نه دی. هغه خلاف هغه هم نیوکې کړي دي چې وخت راغلی و چې غلط کارار څوک کوي موږ پې نیوکې کوو. مګر دی په نه په موږ نیوکې مه کوه، زموږ به صفت کوي. صفت خو موږ د چا کوو نه، ځکه څه ضرورت دی صفت هغه رب ذوالجلال په کار دی. انسان بنده به چاته څه ورکړي، مګر که د صفت کار وکړي نو موږ صفت کوو.
منګه خوشحالیږو موږ د کرکټ مینوال یو زموږ چا سره پرمننټ دشمني هم نه او پرمننٹ دوستی هم نه ځکه دوستی او دشمنی کې چې د انصاف تله درنه خرابېږي او موږ ته ډېر ملت ته میسیجونه خلک کوي د خپلو بچو په اړه دغه په اړه زه هېڅ شی نشم کولی فقط غاږ درته پورته کولی شم د ظلم او ظالم خلاف دغسې یو چې اوس هلته ناست دی اوسني حاکمانو کېنولی دی په شین زور هغوی کېنولی چې زمونږ کس دی دا به دا ما 15 کالو کې نه دی لیدی چې د په کرکټ باندې مخکې چېرته پوسټ کړی او دا په کرکټ یا پوهېده یا نه پوهېده تر اوسه پورې ګونګی زادران زه ورته یم په کرکټ پوهېږي نه پوه شو ما چې ورسره څونه خبرې کړي کرکټ اندازه نه شوې فقط دغه چې شینواری صاحب داسې او شینواری صاحب داسې مطلب دا چې زمونږ هغه انکنډیشنل حمایت کوه بس همداسې چې هر څه کوو بس ښه کوو نه دا شی نه دی دغه شي نه چې دي افسر زازی او حضرت زازی او ګلبدین زازی او پوه شوې شابودین زازی او بل دغه جنت هغه جنت خو شکر دی خدای پاکه چې تیر ځل سکور وکړو اوس به معلومات وشي چې بیا غم جوړ نه کړي نو داسې سکواډ سلیکټ کوي چې هغه د ولس د خوښې سکواډ وي چې ولس هم خوشحاله او زه نه پوهېږم تیر ځل خو به چې سکواډ سلیکټ شو هغې کې به داسې دغه مسلې چې پارلمان وکیل به بیل زنګ واهه مثلا لا ګل مجاهد به بیل زنګ واهه ظاهر کدي اچا ورته زنګ روه تاسې مسلم یار تاسې دا شي نه خو نشو دغه کولی چې ورته به چا انکار وکړم نو مجبوریتونو په اساس باندې بیا به هم کوشش وکړه چې یو څه دغه سکواډ ښه سکواډ سره کې اوسني وخت کې خو تاسې ته دا مشکلات شته دی نه نو زه حیران یم چې تاسې په کوم دلیل دغه زړې هغه د 2015 ورلډ کپ راسي چې په پامه بد شوي دي هغه خلک تاسې او 2019 ورلډ کپ کې حضرت زازی ایکسپوز شو نو بیخي لکه لوبه چې سړي نه هیره شوي نو ګوره زما خو ورته څه وي زموږ چا سره پرمننټ دشمني هم نه او پرمننټ دوستي هم نه نو هیله ده چې داسې سکواډ سلیکټ کوي چې د ولس د خوښې سکواډ یې دی دریش نه که سلیکټ کوئ خیر اوس دی کې بیا هم خبرې کېږي نور کسان پکې نشته وفادار مومند سره خاص دشمني ده لکه مومند دی چې بیخي بدې راځي پوه شو باید صرف کېږي نه همدغسې خو خیر ورکې کا نو ها غریب 145 سپیډ سره چې دی هم بهار دی همداسې سلیم صافي سره تازه دشمني واچوله هسې ورپسې کیس او دغه مسلې هر چا جوړې کړي دي مګر بدنام پکې هغه شو خو داسې نورم زما په نظر باندې فکر وکئ دا مو وخت دی پوه شئ چې هیروګان شي او که زیروګان شي دغه شرف الدین اشرف او دغه حضرت زازی او دغه افسر زازی دی نه تیر شي ښایسته سیدي قتل پکې واچوئ مثلا ښه ښایسته کوالټي اوپنر دی رحمان الله ګربز ابراهیم زادران دا خلک هېڅ دغه نه دی نور هم پکې همدغې سکواډ نه د رشکسیزه سکواډ نه هم ښه ښه پلیران پکې نشته دی تاسې دغه کولی شي نو هیله چې کله دوی سکواډ اعلان کړي په هغې باندې هغه وخت خبرې کوو بالنګ کوچ حمید حسن صاحب باندې به بیا ورته خپله بل وخت ویډیو وکړم یو بله ځانګړې ویډیو ورباندې کومه ځکه هغه اوسه پورې ریټایر هم نه دی او بالنګ کوچ شو زما په نظر باندې هغه غوښته چې لوبه وکړي دوی ترې ځان خلاص کړه چې زه هلته به یې خو لوبه به نه کوي نورې خبرې ډېرې دي حقیقت ویونکی شینواری سپیکس ستاسې دوست او بل کنځلې منځلې بدې ردې د ای سی بي په پیج هم مه کوئ بل ځای کې هم مه کوئ هلته مه بلاک کوئ او ای سی بي نه زما هیله ده چې خلک مه بلاک کوئ دا ستا شخصي پیج نه دی ستا پیج نه دی دا د ټول افغانستان پیج دی نو موږ نه یو موږ هلته کامنټونه هم نه کوو مګر ما ته خلکو وویل چې موږ یې بلاک کړي نو بس تاسې هم پام کوئ او دوی هم پام کوئ په لوی الله مسپارم ستاسې روډ نجیب الله شینواری خدای په امان.